أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. سورة الانعام 9 نمبر آیات ته. ایت کریمه ورسته وم الله رب العالمین باید زجرون منکرینو د قرآن کریم و منکرینو د توحید تورکی. دارنگا قرآن کریم تبا الله رب العالمین ترغیبات ورکی او مختلف عقلی دلائل بنورم په توحید د الله رب العالمین میں بیان شي. وما قدر الله حق قدره. ایت کریمه کې الله رب العالمین رد کی په منکرینو باندې. دا ډیر بیادبه خلک دي، د الله قدر دوی نه دی کړی. لکه د الله د توحید نه انکار کول، د قرآن نه انکار کول، دا اصلا د الله رب العالمین بیادبي ده. د ایت کریمه باره کې بعضې مفسرین ویلي دي چې دا مدني آیات دی لیکن مکی صورت کې کېښودلی شوی دی، ځکه دلته رد دی په اهل کتابو باندې او د تورات ذکر الله رب العالمین کوي، ځکه چې یهود خو په مکه کې نو وی دا مدنی آیات دی او په مکی صورت کې کېښودلی شوی دی. او مقصد دا دی چې الله رب العالمین رد کوي په منکرینو باندې چې دوی د الله رب العالمین قدر نه دی کړی. وما قدر الله، او قدر نه دی کړی دوی د الله حق قدره، لایق قدر داغه. لایق قدر د الله رب العالمین دا دی چې داغه توحید ومنلی شي، داغه تابعداري وکړی شي. اذ قالو، کله چې ویلې دوی ما انزل الله، نه دی نازل کړی الله تعالی علی بشرین په هیڅ بنده باندې من شیئن هیڅ څیز، هیڅ کتاب الله وی نه دی نازل کړی. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسی، الله جواب کوي تورته دا موسی علیہ السلام کتاب چا نازل کړو؟ قل ته ورته ووایه من انزل الكتاب، چا نازل کړی دی الکتاب کتاب، الذي هغه کتاب جاء به موسی چې راوړی و به هغې لره موسی علیہ السلام، نورن رڼا و هدن او هدایت للناس د پاره د خلکو. هغه کتاب چې هغه کې نور و رڼا پکې وه د خلکو د پاره، خلکو نه مراد بني اسرائیل دي، د هغوی د پاره پکې نور او رڼا و. هغه کتاب چا نازل کړو؟ تجعلونه، وګرځو تاسې هغه قراطیس ټوکړې ټوکړې، د خپلې خوښې مطابق وی هغه ټوټې ټوټې کړلو، تصرفات به پاکې کول. تبدونها، ښکاره کوي تاسې بعضې د هغې نه، وتخفونه، او پټوئ کثیرا ډېر احکام به پټول، او بعضې چې دوی د طبیعت سره به موافق و نو هغه به ښکاره کول. وعلمتم، او ښودلی شوي دي تاسې ته ما هغه خبرې لم تعلمو چې نه پېژندلې تاسې انتم تاسې ولا آباؤکم، او نه پلارانو ستاسې. معنا دا ده چې نور علمونه هم دوی ته ورکړی شوي وو. ولله، ته ورته ووایه چې الله تعالی دا کتاب نازل کړی دی. ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، د جمله کې اوس زجر دی دوی ته. ثم ذرهم، بیا پرېږده دوی فی خوضهم په مشغولتیا د دوی کې، یلعبون چې لوبې کوي. مراد تېنه استهزاء او ټوکې او مسخرې دي، پرېږده چې په ده کې لګیایي. وهذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذي بین یدیه. د ایت کریمه کې اوس ترغیب قرآن کریم ته ورکوي. د قرآن کریم بای صفات به الله رب العالمین ذکر کی. وهذا کتاب، نو دا کتاب انزلناه نازل کړی دی مونږ، مبارکن برکت والا دی، مصدقن تصدیق کوونکی دی، الذي دا کتابونو بین یدیه چې مخکې د نه دي، تورات انجیل زبور دی تصدیق کوي. ولتنذر، او دې دپاره چې وویرې ته القرى، اصل د کلو والا، اصل د کلو هغې نه مراد مکه ده، مکې والا ته وویرې په دې باندې. ومن، او هغه څوک حولها چې ګرچاپېره د نه دي، د مکې نه چې ګرچاپېره خلک دي هغه په دې باندې وویرې.
والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به. د جمله کې اوس اهل د قرآن ذکر کی. څوک چې په آخرت ایمان لري نو هغه په قرآن کریم باندې ایمان لري. والذین هغه کسان یؤمنون چې ایمان لري بالآخرة په آخرت، یؤمنون ایمان لري به په دې کتاب، هغه په دې کتاب باندې هم ایمان لري. وهم او دوی علی صلاتهم په منځونو خپلو یحافظون حفاظت کوي، خپلو منځونو ساتنه او حفاظت کوي. ومن اظلم ممن افترى علی الله کذبا. ایت کریمه کې الله رب العالمین زجر او زورونه ورکوي منکرینو ته. ومن اظلم څوک دی ډېر لوی ظالم ممن دا هغه چا نه افترا چې جوړوي علی الله په الله باندې کذبا دروغ، او قال یا وی اوحی وحی کړی شوي دی الی ماته، ولم یوحى وحی نه شوي الیه هغه ته شیء د هیڅ شي وحی هغه ته نه شوي. ومن قال او هغه څوک چې وایي سأنزلو زر دی چې زه به نازل کومه مثل ما انزل الله، مثل ما پشان د هغه کتاب انزل الله چې رالیږلی دی الله تعالی. د دې خلکو نه لوی ظالم څوک دی بل نشته دی. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت. دغه اوس الله رب العالمین دې ته تخویف او زجر ورکي. ولو ترى او کوینی ته اذ الظالمون هغه وخت چې ظالمان به فی غمرات الموت په سختیو د مرګ کې وي. والملائکة او ملائکه به باسطو اوږدون کې وي ایدیهم لاسونه خپل لاسونه به اوږدوي او دې منکرینو ته به وایي چې اخرجوا راوباسئ انفسکم ساګانې خپلې. الیوم نن ورځ تجزون بدله درکېدی شي تاسې ته عذاب الهوني په عذاب د ذلت سره. عذاب د ذلت سره نن ورځ تاسې ته بدله درکېدی شي. یوم نه مراد یا برزخی زندگی ده یا تینا مراد هغه د قیامت او د محشر ورځ مراد ده. نن ورځ تاسې ته په ذلت سره بدله درکېدی شي. بما کنتم تقولون علی الله، بما په سبب د هغې کنتم چې تاسې تقولون جوړولې علی الله په الله باندې غیر الحق، ناحقه خبرې په الله باندې جوړولې، د شرک خبرې، د بدعاتو خبرې، د خرافاتو خبرې، دا هم د ځان نه جوړولې. وکنتم اوی تاسې عن آیاته چې د آیاتونو د هغه نه متستکبرون لوی کوله، الله د آیاتونو نه تاسو لوی کوله. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. دایت کریمه کې الله رب العالمین تخویف او زجر ورکوي او جواب د سوال وکوي. دوی به ویلې که نه زموږ شفعا شته دی که نه، هغوی به موږ د عذاب نه خلاص کړي. الله رب العالمین جواب کوي تاسې به د قیامت په ورځ داسې راځئ لکه څرنګه مو چې پیدا کړي وئ، ځان ته به یاستئ، هلته به تاسو سره سفارشیان نه وي. ولقد او یقینا جئتمونا راغلی تاسې موږ ته فرادا یوازې، بغیر د مال او بغیر د سفارشیانو د اولاد نه. کما خلقناکم لکه څرنګه چې پیدا کړي وئ موږ تاسې اول مرتين اول ځله. وترکتم او پرېښودلو تاسې ما هغه نعمتونه خولناکم چې درکړي دي موږ تاسې ته وراء ظهورکم وروسته د شاګانو ستاسې نه، هغه مو وروسته پرېښودل، دنیا کې مو پرېښودل. وما نرى او نوینو موږ معکم تاسې سره شفعاءکم سفارشیان ستاسې، الذین هغه زعمتم چې تاسې ګمان کولو انهم چې یقینا دوی فیکم د ستاسې په مالونو او اولادونو کې شرکاء برخې والا دي. تاسې به ګمان کولو چې دا خلک زموږ په اولادونو او دارنګه زموږ په مالونو کې د برخې والا دي، الله سره هم شریکان کړي، هغه تاسې سره موږ نه وینو. لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون. لقد یقینا تقطع پرېکړه شو بینکم ستاسې په مابین کې تعلق د ستاسې ترمنځه پرېکړه شو. وضل او ورک شو عنکم ستاسې نه ما هغه څه کنتم چې تاسې تزعمون ګمان کوو، تاسې چې پیسه ګمان کوو چې زموږ به سفارش وکړي او زموږ معبودان دي، هغه ستاسې نه ورک شول. ان الله فالق الحب والنوى. د آیت نه وروسته اوس الله رب العالمین مختلف عقلي دلایل بیانوي په توحید خپل باندې. ان الله یقینا الله تعالی فالق الحب سری کوونکی دی الحب د دانو والنوى او د زړو. حب عامې دانو ته ویل کېږي او نوا هغه هډوکو یا زړو ته ویل کېږي. یخرج الحی راوباسي ژوندی من المیت د مړ نه، ژوندی د مړ نه راوباسي. هګۍ ده هغې نه چې دی ژوندی حیوان پیدا کړي او داسې نور ډېر مثالونه شته.
ومخرج المیت او راویستون کې د مړ من الحی د ژوندینا ژوندی چرګوي هغې تېنه پیدا کړي او داسې نور ډېر مثالونه شته دی یا دارنګه د مسلمان نه چې دی یو مشرک پیدا کړي مسلمان د ژوندي حیثیت لري او مشرک چې دی هغه د مړي حیثیت لري او دارنګه بالعکس چې د مشرک نه مسلمان پیدا کړي نو دا د ژوندي راویستل د مړي نه او د مړي نه ژوندی راویستل ذالکم الله دا صفتون والا ستاسې الله دی فانا تؤفکون نو څرنګه اورېدلی شئ تاسې څنګه د حق نه اورئ او څنګه د الله رب العالمین نه تاسې اورئ فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا لیکن نور دلائل الله رب العالمین ذکر کی فالق الاصباح سری کونکې د سبا د تیاری د شپې دا وچی سبا پکې راوباسي وجعل الليل او ګرځولې د الليل شپه سکنا آرام والا دې لپاره چې په دې کې آرام سړی وکړي والشمس او انمر والقمر او سپوږمۍ حسبانا د پاره د حساب نمر او سپوږمۍ د حساب د پاره الله رب العالمین ګرځولي په د باندې ورځ او دارنګې میاشتې او کلونه په د باندې وشمارلی شي ذلک تقدیر العزیز العلیم ذلک دا تقدیر العزیز اندازه د زورور ذات د العلیم چې پوهه دی په هر څیز باندې وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر لیکن نور دلائل الله رب العالمین ذکر کی ګوره ستوري پیدا کړي دي دې لپاره چې تاسې په هغې باندې لارې معلومې کړي وهو الذي او الله تعالی هغه ذات دی جعل لكم النجوم چې پیدا کړي دي لکم تاسې لره النجوم ستوري تاسې ته پیدا کړي دي لتهتدوا چې لار معلوموئ بها په هغې سره فی ظلمات البر په تیارو د وچه والبحر او دریاب کې دا دلیل دی په دې باندې چې د ستورو دومره علم زده کول چې په دې باندې انسان کعبه او قبله ځان ته معلومه کړي طرف معلوم کړي لاره معلومه کړي نو دا جایز دی دې نه اخوا علم النجوم حاصلول دا بیا ناروا دی او شریعت کې هغه نه منع راغلی ده خو دومره علم د دې نه زده کول چې په هغې باندې انسان لاره معلومه کړي قبله معلومه کړي نو دا شرعاً جایز دی د دې وجې نه ستورو حکمتونه الله رب العالمین قرآن کریم کې دا ذکر کوي چې یو زینت للسما دی اسمان د پاره ډول او ښایست دی دویم دا دی چې دا رجوما للشیاطین دی شیطانان پې الله ولي او درېیمه دا ده چې لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر لارې پې باندې تاسې معلومه کړي د دې نه اخوا د نجومیانو په شان ته په دې نه فالونه نیول او داسې نور علمونه چې په دې کې ورننوتي او د غیبو خبرې بیا کوي دا شریعت منع کړي دي نو لتهتدوا دې لپاره چې لار معلوموئ تاسې بها په هغې سره فی ظلمات البر په تیارو د وچه کې والبحر او دریاب کې تاسې لارې پې معلومولی شئ قد فصلنا الآیات یقینا په تفصیل سره بیان کړي دي مونږ الآیات دلیلونه لقوم هغه قوم ته یعلمون چې هغوی پوهېږي وهو الذي انشأکم من نفس واحدة د آیت کریمه کې اوس بل دلیل دی وهو الذي او الله هغه ذات دی انشأکم چې تاسې پیدا کړي استې من نفس واحدة د یو نفس نه مراد آدم علیه السلام دی فمستقر نو زید اوسېدو دی ستاسې دپاره ومستودع او زید امانت تاسې الله رب العالمین د یو نفس نه پیدا کړی چې آدم علیه السلام دی او بیا ستاسې دپاره زیاده آرام او زیاده امانت هم شته مستقر او مستودع کې د مفسرینو ډېر اقوال دی یو قول دا دی چې د مستقر نه مراد دنیا ده او د مستودع نه مراد قبر دی برزخي زندگی ده او یا د مستقر نه مراد هغه د پلار ملا ده چې د نطفې په شکل کې دا انسانو او د مستودع نه مراد چې د مور رحم دی قد فصلنا الآیات یقینا په تفصیل سره بیان کړي دي مونږ الآیات دلیلونه لقوم هغه قوم ته یفقهون چې هغوی پوهېږي وهو الذي انزل من السماء ماء د دې کریمه کې الله رب العالمین نور دلایل ذکر کړي الله هغه ذات دی چې اسمان نه اوبه راورولي دي په هغه باندې چې مختلف قسمه شینکي او بوټي راوباسي میوې مختلف انعامات الله رب العالمین د دې ځمکې نه ستاسې دپاره راوباسي وهو الذي او الله هغه ذات دی انزل چې راورولي دي من السماء د بره طرف نه ماء اوبه فاخرجنا نو راویستري دي مونږ به په هغې سره نبات کل شیء بوټي د هر شي بوټي مونږ راویستري دي فاخرجنا پس راویستري دي مونږ منه د هغې نه خضرا شینکي
نخرج راوباسو منگ منه داغین حبا دانی متراکبا لاندې باندې مراد دینا د غنمو یا د جوارو هغه دانی دی چې لاندې باندې وي ومن النخل او د کجورونه من طلعها د کڅوړو داغین قنوان غنچکونه دانیه نږدې دی کجورو داغې د کڅوړو نه الله رب العالمین غنچکونه را پیدا کی وجنات او باغونه من اعناب د انګور او زیتون او د زیتونو والرمان او د انار او د زیتون او د انګور مختلف باغونه الله رب العالمین دی وبو په واسطه باندې راوباسي مشتبهان چې یو شان دی په پانو کې وغیره متشابه او نه دی یو شان ته په میوه کې د الله رب العالمین عجیب قدرت دی یو وبدي اگر راووري مختلف قسمونه د بوټو پیدا کی مختلف شکلونه د بوټو پیدا کی مختلف میوه مختلف ذائقې د میوه د الله رب العالمین پیدا کی د الله رب العالمین ناشنا دلایل دي چې په توحید باندې بیانې خو کله چې عقلمند انسان په دې کې جوړ فکر وکړي بیا هغه انسان ته دې حقیقت معلومیږي چې یقینا د هر څه د الله رب العالمین او د یو ذات په وجود باندې دلالت کوي یوازې هم د اوبو ته انسان فکر وکړي ګور الله رب العالمین راوي وري او دې کې څومره فائدې اچولې دي وجعلنا من الماء كل شيء حي بس خلاصه دا د هر شي ته الله رب العالمین دنه ژوند ور کړی دی عجیب قدرت په دې اوبو کې دام نه چې ګور الله رب العالمین دې اوبو ته کوم خاص ذائقه نه دا ور کړی چې خاص ذائقه په دې اوبو کې نشته دی همدا وجه ده چې دې اوبو کې ذائقه وای چرته نو کې دې شی دې میوه ټول خوندونه به ما غ ذائقې په شان ته وي د اوبو د ذائقې په شان ته خو لیکن الله رب العالمین هغه ته خاص ذائقه نه دا ور کړی نو هر بوټي کې میوه هغه به یو خپل لذت او خوند او ذائقه لري الله رب العالمین عجیب ذات دی او عجیب نظام دی د الله رب العالمین نو ګوره یو بدی راوري هغه مختلف بوټي مختلف رنگونه مختلف پانی مختلف خوندونه او مختلف ذائقې الله رب العالمین داغه نه پیدا کی نو دا الله رب العالمین ګوره په دلایلو کې بیانې انظروا ګوره الی ثمره میوه داغه ته اذا اثمر کله چې میوه ونیسي وینعه او په خېدو داغه ته دې کې فکر وکړي د کوم ډیر آشنا دلایل شته دي ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون ان فی ذلکم یقینا فدی کل آیات ډیر دلیلونه دي لقوم هغه قوم د پاره یؤمنون چې ایمان لري ایمان والو د پاره په دې کې ناشنا دلایل شته دي وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم مخکې مختلف دلایل ذکر شو نو الله رب العالمین په مشرکانو باندې رد کوي چې سره د دین هم دوی را لګيږي الله رب العالمین ته پیریان او زامن او بچي او لورګان ورته ثابتي وجعلوا او ګرځولي دي دوی لله الله لره شرکاء شریکان الجن پیریان الله رب العالمین ته شریکان ګرځولي دي پیریان وخلقهم او پیدا کړی دی الله تعالی دوی وخرقوا او جوړ کړی دی دوی په دروغ باندې له الله لره بنی نظامن او بنات او لورګان بغیر علم بغیر د علم او بغیر د پوینا سبحانه پاک دی الله تعالی وتعالى او چت عما داغنه صفون چې دوی ورته بیانې الله ته چې زامن او لورګان او شرکا بیانې الله رب العالمین داغنه پاک دی بدیع السماوات والارض دایته کریمه کې الله رب العالمین په دې معیارت کې الله خو غزاد دی چې زمکه او اسمانونه بغیر د مثال نه پیدا کړی او بغیر د نقشې او نمونې نه پیدا کړی الله رب العالمین بچیانو ته څه ضرورت لري بدیع السماوات ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو والارض او د زمکه دی الله ناشنا پیدا کون کې دی بدیع ویل کېږي غزاد ته چغه نمونې ته محتاج نوي مثال ته محتاج نوي بغیر د نمونې او د مثال نه چې یو شی پیدا کړي ان یکون سرنګ کېدلی شي له اغلر ولد اولاد ولم تكن او نشته له اغلر صاحبه خزا هغه خزا نشته اغلر څنګه بچی کېدلی شي وخلق او پیدا کړي د کل شی هر یو سیز هر سیز الله پیدا کړي وهو بكل شيء عليم وهو وغ بكل شيء په هر یو سیز باندې علیم په ذات دی ذالکم الله ربکم لا اله الا هو آیات کې اوس نور صفات د الله رب العالمین ذکر کی ذالکم الله دا صفتون والا الله دے ربکم رب استاسی لا اله نشته حقدار د عبادت الا هو سوا دا غنا د الله نه سوا بل څوک حقدار د عبادت او بندګۍ نشته
خالق کل شیء پیدا کون کې د هر چیز دی فاعبدوه نو بندگی خاص کړئ هغې لره یوازې د الله بندگی وکړي وهو على كل شيء وکیل وهو وغا على كل شيء په هر یو څیز باندې وکیل ذمہوار ذات دی لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار دې کریمه کې د الله رب العالمین نور صفات لا تدركه الابصار نشي راګیرولې هغه لره الابصار نظرونه الله رب العالمین دنیا کې څوک نشي کتلی د انسان په دې سترګو کې دا وس او طاقت نشته دی اما په آخرت کې دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې الله رب العالمین به موږ تاسې ګورو او الله رب العالمین به دا طاقت د رؤیت زموږ په سترګو کې اچي د الله رب العالمین سره به خبرې کېږي د الله سره به ملاقات کېږي قیامت په ورځ باندې به دا انسانان الله رب العالمین داسې ګوري لکه څرنګه چې سپوږمۍ ته ګوري لمر ته ګوري بلا تکلف به د الله رب العالمین ملاقات کی او د الله رب العالمین رؤیت ولیدل وکي او دا به تر ټولو نه لوی نعمت وي د الله رب العالمین چې په باندې ان شاء الله بیا خپل ځای کې تفصیلی خبره وکړو وهو وغا يدرك الابصار راګيري الابصار نظرون لرا الله رب العالمین څوک نه ګوري معنا دا دنیا کې نشي کتلې وس نشته انسان په سترګو کې او الله رب العالمین د خلکو نظرونو لرا راګیرون کې خلک ګوري وهو وغا لطیف بارک سيزون لرا لیدون کې الخبير خبردار ذات دی قد جاءكم بصائر من ربكم ایت کریمه کې وس الله رب العالمین ترغیب ورکې مخکې دلایل ته چې دینه عبرت اخیستل پکار دي د عبرت والا خبرې دي قد جاءكم یقینا ناغلی تاسو ته بصائر دلیلونه د پوهې من ربکم د طرف د رب ستاسینا ومن ابصر پس چا چې پوهه حاصله کړی دي دلیلونه ولنفسه نو فائدې د ځان د پاره ده ومن عمی یو څوک چې وړون شلو د دې دلایلونه د دې دلایلونه وړون شلو په د باندې سترګې پټې کړلې فعلیها نوبال به پاغه باندې وي وما انا علیکم بحفیظ وما انا اونې مزه علیکم پتا سی باندې بحفیظ ساتنه کوونکې تاسو باندې ساتنه کوونکې نه یم وکذالک نصرف الآیات وليقولوا درستا دې کریمه نو ورسته وصلی الله رب العالمین بعضی آداب ذکر کی خاص طور داعی انسان ته آداب دارنګ بعضی زجرونه او تخفیفات به منکرینو ته ذکر کی او دارنګ عاقبت دعوت به الله رب العالمین ذکر کی کله چې یو داعی انسان راولګي حق دین بیانوي توحید د الله رب العالمین په کامله معنا باندې بیانوي د الله شریعت په کامله معنا باندې بیانوي نو دستی راولګي دا منکرین او باطل پرست خلق په د باندې تهمتونه شروع کی د پلانی کس نه درس ویلې او د پلانی او د پلانی شاګرد ته بس تهمتونه په باندې شروع کی نبی صلی الله علیه وسلم بم چې وحی راوړله نو ویلې وي د اهل کتاب خودنه کی او د فلانه کس خودنه کی به راضی او دلته مونږ ته بیانې وکذالک او دغه سنصرف الآیات په تفصیل سره بیانو مونږ الآیات آیاتنا د خلکو ته آیاتونه بیانو د لپاره چې دی هدایت قبول کړي او هدایت واخلي وليقول او د لپاره چې وي دوی درستا تعالو استل کړي دي د پلانی کسنا پلانی نه دوستل کړي دي ځکه الله رب العالمین د آیاتونو د امتحان د لپاره نازلې کړي بعضی خلکو باندې امتحان کی نو باطل پرستو باندې د امتحان وی چې د مخې د نسبتو کې پلانی نه تا درس ویلې دیو ته پلانی شاګرد دیو او دغه عقیدی ورانی دیو دا دی وغه دی ولنبینه او د لپاره چې بیان کومګه د قوم نه قوم د لپاره علمون چې پويږي معنا دا چې علم والا خلکو د لپاره بیان او خلک چې هغه پويږي او د دې نه فائدہ اخیستل شي هر چې باطل پرست او ظالمان خلک دي هغه مخکې بیان شو چې دوی گمراهی په دې باندې نور هم زیاتیږي ولا یزيد الظالمین الا خسارا اتبع ما اوحي اليك من ربك دې کریمه کې وس الله رب العالمین آداب ذکر کړي د دعوت آداب بس خپل دعوت کوا او د منکرینو د اعتراضونو او د غي د چټیاتو پروا ته مکوا خپل دعوت کو د مشرکانو نه اعتراض کو مخ ګرځوا اتبع تابعداری کوا ما دا غس اوحیا چې وحی شوی د الیک تا ته من ربک طرف دربستانا لا اله نشته حقدار د بندګۍ الا هو مگر هغه دی هغه یو الله هغه حقدار د عبادت او بندګۍ دی
واعرض او مخاړه عن المشرکین د مشرکانو د ډلې نه، د مشرکانو او د هغوی د ډلې نه مخ ګرځوه. ولو شاء الله ما اشرکو، د آیت کریمه کې الله رب العالمین اوس تسلی ورکوي نبی صلی الله علیه وسلم او هر داعی ته دا تسلی ده. ولو شاء الله او که وخته الله تعالی ما اشرکو نو دوی به شرک نه وی کړی. وما جعلناک او نه مقرر کړی مونږ ته علیهم په دوی باندې حفیظا چوکیدار، په دوی باندې چوکیدار او حفاظت کوونکی نه مقرر شوی. وما انت او نه ته علیهم په دوی باندې بوکیل ذموار، دوی ذموار ته نه، بس ته خپل دعوت کوه، نور ته دوی ذموار او دوی ساتونکی نه. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ایت کریمه کې الله رب العالمین ادب ذکر کی او حاصل دا دی چې ګوره د دې باطل پرستو د باطلو معبودانو ته سپکې سپورې کنځلې ورته مه کوئ. دا جاهله خلک د دوی به راولګېږي، الله رب العالمین ته به کنځلې شروع کي او د هغوی د باطلو معبودانو حقیقت به بیانولی شي. دا معنا نه ده چې اوس به د باطلو معبودانو په باره کې خبره م انسان نه کوي، نه، بلکې د هغوی حقیقت به انسان بیانوي. د هغوی انسان به بیانوي چې ګوره دا یو مخلوق دی، دا نه چاته ضرر رسولی شي، نه چاته فایده رسولی شي، نه چاته بچی ورکولی شي، نه څوک غنیان کولی شي، نه څوک فقیران کولی شي، نه چانه مرضونه لرې کولی شي، او نه دا او دا او دا. هغوی حقیقت به انسان بیانوي. قرآن کریم کې دا اصول موږ ته ذکر شوي دي. دلته چې کومه منع الله رب العالمین کوي د هغې معنا دا ده چې کنځلې ورپسې مه کوئ، چې دوی به راولګېږي د الله رب العالمین پسې به کنځلې کوي. ولا تسبوا الذین، او کنځلې مه کوئ الذین هغه کسانو ته یدعون چې دوی رابلي من دون الله سوا د الله نه، ویسبوا الله پس کنځلې به وکړي دوی الله تعالی ته عدوا د وجې دشمنۍ نه بغیر علم، په ناپوهۍ سره، په جهل او ناپوهۍ سره به الله رب العالمین ته دوی کنځلې وکړي. کذلک زینا لکل امة عملهم، دې کې اوس علت ذکر کی. دا ولې؟ ځکه چې دوی ته د خپل اعمال دا ښایسته کړی شوي او ډولې کړی شوي دي. کذلک دغسې زینا ډولې کړي دي مونږ لکل امة هر امت ته عملهم عملونه د دوی، هر امت ته هغه خپل اعمال دا ډولې کړی شوي او ښایسته شوي دي. مؤمنانو ته نیک اعمال دا ښایسته دي او ډولې کړی شوي دي، او کفار او مشرکینو ته شرکیات او بدعات هغه ډولې کړی شوي او ښایسته کړی شوي دي. ثم الى ربهم، بیا به رب د دوی ته مرجعهم ورګرځېدل د دوی وي، دوی به خپل رب ته ورګرځي. فینبئهم، نو خبر به ورکړي دوی ته بما په هغه عملونو کانو یعملون چې دوی کوي، دوی چې کوم اعمال کوي الله رب العالمین به هغې خبر دوی ته ورکړي. واقسموا بالله جهد ایمانهم، آیتونو کې الله رب العالمین مؤمنانو ته خطاب کوي. حاصل دا دی چې د مشرکانو به قسم خوړلو چې معجزه دی الله رب العالمین مونږ ته راولي، مونږ چې کومه طلب کوو نو مونږ ایمان راوړو. او دوی د مختلفو معجزاتو طلب کولو، کله به ویلې دا صفا غونډۍ دي مونږ ته سرو زرو نه وګرځېږي، کله به ویلې مکه کې دي نهرونه جاري شي او دا وغه. نو د مؤمنانو هم دا خواهش و چې الله رب العالمین یو نښه راولېږي چې دوی ایمان راوړي، قسمونه خوري. الله رب العالمین آیتونه راولېږل او مؤمنانو ته خطاب وکړلو چې دا خلک ایمان نه راوړي، دوی په الله باندې پاخه قسمونه خوري، ولیکن که معجزات ورته راشي به یې نه انکار کوي، بیا ایمان نه راوړي. واقسموا، قسمونه کوي دوی بالله په الله باندې جهد ایمانهم، کلک قسمونه خپل. لئن جاءتهم، که چیرې راغله دوی ته آیت معجزه، لیؤمنن، نو خامخا ایمان به راوړي بها په هغې باندې به دوی ایمان راوړي. قل ته ورته ووایه انما الآیات، یقینا اختیار د معجزاتو عند الله د الله سره دی. وما یشعرکم، او څه پوهېږئ تاسې انها کیدای شي دا معجزې اذا جاءت کراشي دوی ته لا یؤمنون، دوی به ایمان نه راوړي. دا معجزې ورته راشي ایمان نه راوړي، دې باندې تاسې ته څه علم دی. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. د آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین علت ذکر کوي د ما قبل د پاره چې لا یؤمنون دی، دوی ایمان نه راوړي. ولې؟ ځکه چې دوی د حق ناول ځل انکار کړی دی. الله رب العالمین د دوی سترګې او د دوی زړونه اړولي دي، نو دې د وجې نه دوی اوس په هغې باندې ایمان نه راوړي. ونقلب، او اړو راړو مونږ افئدتهم، زړونه د دوی، وابصارهم، او سترګې د دوی، کما لم یؤمنو، لکه څنګه چې ایمان نه راوړی دوی به
پاغی سرا اول مرتن والزلا ونذرهم او پریدو منگا دوی لرا فی طغیانهم پسر کشید دوی کی یعمهون سرگردان ویم ولو اننا نزلنا الیهم الملائکة وکلمهم الموتا دا بل جواب اللہ رب العالمین کی دوی ته مونږ ملائک راولو مړي ورته راژوندي کو هم دوی ایمان نه راوړي ولو اننا او کچیرته مونږ نزلنا راولیږو الیهم دوی ته الملائکة ملائکه وکلمهم الموتا او خبرې وکړي دوی سره الموتا مړي وحشرنا علیهم کل شیء قبلا وحشرنا او راجم کو مونږ علیهم په دوی باندې کل شیء هر یو شی قبلا مخامخ دا ټول سیزونه ورته مخامخ د نخو په تور باندې او د معجزو په تور باندې راوړل شي ما کانوا لیؤمنو ما کانوا ندی دوی لیؤمنو چې ایمان راوړي الا ان یشاء الله الا مگر ان یشاء الله چې وغواړي الله تعالی دې ته دا ټول سيزونه راجمع کینو بیا ایمان نه راوړي مگر کله الله مشیت وشي الله خو خشي الله ته به آسان ده ولكن اکثرهم لیکن اکثر دوی نه جهلون ناپوهي دي جاهلان دي ناپوهه خلق دي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك